شکل پیسې ګټي. اے زما مسلمان وروره نوجوانا، دا په کوم شکل چې ته د ګناه دغه پیسې راغونډې، زه چې څومره ستا خیر خوایم والله بالله د خدای په ذات او جلال دې زما قسم وي چې دومره به ستا خیر خوا زوی او لور او ښځه نه وي. بس څومره چې زه ستا خیر خوایم، ځکه چې دا مال به ستا په دې بدن بې انخلي، دا د ګناه مال به تا نه تاو شي لکه د مچو، لکه د سرې کړي سکې، او دا به ستا په بدن باندې انخلي او ستا د بدن نه بل طرف ته وځي. نو چې زه درته وایم چې دا شی ښه نه دی. پیدا خو دې بچو ته ورکړه، پیدا خو دې ښځې له ورکړه، پیدا خو به دې پلار له ورکړي، خو ګوره ای زما ګرانه زلمیه، ای زما ګرانې خورې ټیک ټاکرې ټیک ټاکر روره، په خدای قسم دی بیا به وایي چې عبدالمتینه کاش چې دنیا ته بیا لاړ وې، ما به دا هر څه پېژندلی. نو زه خو خیرخوا یم بدخوا نه یم. ځکه یو خبره کوم، زما مقصد پکې دا وي چې موږ او تاسې ځان د ګناه نه بچ کړو او دا لږه زندګي دا په هغه لویه زندګۍ باندې قربان نه کړو. نو زما خبرې که هغه تیزې شوي او څوک خفه شوي، خیر دی چې هغوی څه کنځلې کړي، الله دې معاف کړي. ټولو وایي آمین. ټولو بعضې ملګرو په هغې باندې ما ته چا وویل ما الحمدلله والله بالله که ما کتلي چې چا به کنځلې کړي یا به، خو بعضې خلک وایي چې کړي دي، چې هر چا کړي سر